له تورې شپې سره ایستل او رڼا ته راوړلو. دا ډېر غټ کار ده، دا ډېر عظیمه کار ده چې یو انسان په توره شپه کې یو ته رڼا ته راوړي. د دې داسې مثال ده لکه د شپې یو څوک له تا سره روان وي او د سترګو نظر هم کمزوری وي او لار هم خرابه وي او د حیوانانو خطر هم وي او نور مشکلات وي او په دې دوران کې ته یو ښه غټه بتۍ ورته بله کړې. دا غټ کار ده که وړ کار ده؟ دا ډېر غټ کار ده. یعنی تا دی له چش له ظلمات یعنی له تورې شپې د رڼا ته راویست. داسې دا د پیغمبرانو، دا صحابه کرامو، بیا له دوی راوروسته د حقپرسته علماو، بیا په نن وخت کې دا اوس چې کوم ذمهواره خلک دی لکه د استادانو په شکل کې، لکه د عالمانو په شکل کې، د دوی هم دغه کار ده. دا کار به دوی کوي او په ښایسته طریقه به کوي، په څه طریقه به کوي، په داسې طریقه به کوي، د چا پیروي به کوي، په چا پسې به ځي، د چا لاره به خپلوي. الله پاک په قرآن پاک کې وایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة. لقد کان یعنی یقینا و ستاسو لپاره د پیغمبر جناب حضور اکرم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې، د ده په اسوه کې، د ده په سیرت کې و ستاسو لپاره چش ده؟ بهترینه نمونه ده. یعنی مثال دا ده، په بل مثال پسې مه ګرځئ چې ته دا فکر کوي چې مثلا د یو بل چا په لار نه، دغه لاره چې ده دغه تعقیب کړه، په دې ولاړ سه. دا کې چې د رڼا ده، په دې کې کامیابي ده، په دې کې ښایستهوالی ده. یعنی هغه لکه اوس ګوره بطور یو استاد، بطور یو معلم، نبي پاک صلی الله علیه وسلم چې و هېڅکله یې د خپلو ملګرو د ده چې کوم کمپینینز وو، اولی کمپینینز صحابه کرام، د دوی وخت یې نه ورضایع کوو. نو نن سبا د یو استاد لپاره دا په دې باندې عمل کول یا دا په ذهن کې ساتل، دا پوینټ، دا فرض چې دی به د خپلو شاګردانو، د خپل سټوډنټس وخت نه ضایع کړي، ځکه نبي پاک صلی الله علیه وسلم دا کار نه ده کړی. او بله خبره دا ده چې نبي پاک صلی الله علیه وسلم په خپل وخت نه ده ضایع کړی. نو د نن چې څوک استاد وي هغه به څه کوي؟ هغه به خپل وخت نه ضایع کوي. او دارنګه نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې خپل ځان به اپډیټ ساتو، یعنی د دنیا به ځان خبراو، له حالاتو به ځان خبراو، علم به ترلاسه کاو، پوهنه به ترلاسه کوله. که څه هم دته د خدای پاک له طرفه ډېر څه ورکول شوي، لیکن په هغه باوجود نبی پاک صلی الله علیه وسلم په خپله هم ډېره فارغ شه. نو د نن استاد چې د هغه به هم اپډیټ وي، هغه به هم خبر وي، په ډېرو شیانو به خبر وي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې به کله په مجلس کې ناست وو، صحابه کرام به ناست وو، نو په دا صحابه کرامو کې چې به یې داسې وکتل، له دا مخونو، دا د صحابه کرامو له مخونو به درته ډېر شیان معلومېدل چې نن زما د دې ملګري، نن زما د دې یو صحابي یو مشکل سته، یو مسله یې سته، یو پریشاني یې سته. نو دارنګه یو استاد ته دا پکار دی چې هغه هیومن سایکو په انګریزي کې ورته وایي، انساني نفسیات. چې اوس مثلا یو استاد په کلاس کې وي، باید دته دا معلومه وي چې په دې کلاس کې د هلکانو یو مشکل خو نسته، د یو هلک یو مسله خو نسته. دا باید چې دته معلومه وي چې یو هلک چې وردۍ نه اغوندي، د دې څه مسله ده، د دې څه پریشاني ده. آیا داسې خو نه ده چې د ده وردۍ سته نه؟ آیا داسې خو نسته چې دی وردۍ اخیستی نسي؟ آیا داسې خو نسته چې په کور کې تر دې غټې مسلې دي؟ نو که اوس استاد په دې خبرې خو ښه خبره ده، که نه خبر نو بیا به دی په یو داسې لاره ځي چې هغه به بې ځایه لاره وي. په پښتو کې یو متل ده، وایي څوک یې پیایي راولیه، څوک یې بیایي راولیه، څوک یې پیایي راولیه، څوک یې بیایي راولیه. دا پیایي یعنې غړولو ته وایي. یو داسې شپانه وي چې هغه پسونه یوسي، له ده سره وزې وي، دا یوسي 20 وي، 40 وي، 70 وي، 80 وي، چې ماښام راسي کور ته دی نه خبر، 3 وزې پاتې سوي وي، دا یې بیا یې راولي. څه کوي دا شپانه، دا پسونه بیا یې راولي، ځکه دته معلومات نسته. په کور کې یو زنانه، یو ښځه ورته وایي خانه دی او باده سه، 3 وزې نن نسته، او هغه هم هغه یوه دانه پکې لنګ هم ده. دی به یې څنګه نسته، خو ما ټولې راوستې. هغه خو یې تا خو ټولې راوستې، سر دې خلاص شو، تا خو ټولې راوستې، خو لیکن وزې نسته دلته.
په خبره هم سر خلاصېږي دا یې بیا یې راولي یا مثلا د ورځې دی په خپل تماشو وي په خپلو کیسو وي سوچ یې ګوره چیرې وي نه په دا پسونو کې په دا وزو کې یو ځای لنګه سوي وي ده ته نه وي معلومه د ده یېره وي ده ته نه وي معلومه نو دا چی شته دا یې بیا یې راولي یو بیا ده بیا یې راولي چې سار وزې باسي درک ورکړي چې بهی دا یوه وزه چې دا داسې یو ګنټه دوه بعد زه ورته ګورم د دې حالاتو ته دا 2-3 ګنټې بعد چې دا لنګېږي نو ښه خبره دا ده چې دا زه نه یوسم دا دلته پاتې دا ګوره بیا یې راولي بیا چې دورې یوسي بیا غرمه وخت درک ورکړي داسې ورته وګوري دا خپل پسونه دا خپل وزې درک ورکړي وایي دا وږي وایي دا تږي دي بیا یې اوبو ته یوسي ابل جانان ټوله ورځ هغسې ګرځولي دي بیا یې مازدیګر کور له راوسي بیا یې په کور کې هغو اوبه پیدا کړي دي نو دا چې ده په پوه سي چې بهی دا تږي دي بیا مثال داسې پکې وګوري دا ما لیدلي دي له ډېر داسې نه ده چې مثال دا یو ډېره کره خبره ده وایي څوک یې بیا یې راولي یا څوک یې بیا یې راولي داسې په دا خپلو پسونو کې وګوري داسې په دا خپلو وزو کې وګوري داسې په په مابین کې وایي د یوه وزه چې ده مثال داسې ګوډه کېږي بیا ورسي چې ویې ګوري د هغې په دا پښه کې یو ډبره یا یو ازغی بند وي هغه ځینې وکاږي دا یې بیا یې راولي نو یو استاد چې ده هغه باید د بیا یې راولي په لار باندې روان وي د بیا یې راولي په لار نه وي باید ګډه وډه کیسه یې نه وي چې بس څه وسو هغه وسو